شانې راشه که نه دا وګوره د کور نه سال جوړ شوی نه دی هغه زامنو پته لګي او نه دی تا پته لګي د خدای نیک وخت دی. زه خو به څنګه چې ما د پروګرام په شروع کې خبره وکړه په غټو چینلو باندې تاسو راځئ یعنی یوسف جان لالا راغلی دی دلته نو خو تاسو کې بس وي ځکه یوسف جان لالا تاسو له راغلی دی. قدرمندو زما په څنګ کې نن ناست یو شخصیت چې تاسو ډېرو غټو چینلو باندې کتلی دی. 22 هغه پولیس په ولدار و که نه جي 22 کاله مې مزاتوب کړی او 240 نیم غږولي کړی زه مجرم د پوندو نه پېژنم داسې یو شین به درنه وباسم چې باسکټ به در باندې واچوم. 400 د KPK نیوز راغلو د مونږ سره د انټرویو طلب یې وکړو چې مونږ انټرویو کوو نو زه ډېر خوشحاله یم جي نو ما چې هغه غټ برید نو که اکثر به زه چې دکان ته تلم نو د ما به اکثر یو برید لاندې و بل به بره نو ما ته به کسان دا وایي یو لاندې دی یو مې زه اوس د جي کور نه رالم که نه جي زه د نوښار په سیمه کې یو کلی دی چې هغې ته ډېرې کټې خیل وي او نامه مې ډېرې کټې خیل او نامه مې جي واقف شاه دی. نبوس باندې شنا صاحب زه ډولي باندې نه راوړم زه سکوټر باندې اخلم زه صدر رحمان شنه نبوس باندې شنا صاحب ہوتے ماسوی باندې غر کو کې نه ګوره شل ځلې مې پرې کړي چې زه دفتر ته لاړ شم نو ما پسې بیخي کار مه کوه نو استاد جي ته زه اوس یو سلام کوم سپیشل چې ما د طرف نه تاسو ته سپیشل سلام دی او دا سلام قبول کړئ او کله کله خو او که نه خدایلو خیر د بیا بل وکړي چې مونږ ډبل اسمیل شاید پارټو جوړېدی شو جي نو داسې خیر دی بلې سره مینه شروع نو سړه مو تخنیږي نه څه ته جي دویم عادت نه جي دا خو چې راته چل ولکې مو ووایې نو بابي به دا ویډیو ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسد الله جانی او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زه اکثر په خپلو پروګرامونو کې همدا خبره تاسو ته کومه په سټارټ کې چې څنګه تاسو ته معلومه ده تاسو به وایئ چې موږ ته نه ده معلومه نو زه تاسو ته وایم چې کوم په اول ځل باندې زموږ ویډیو ګوري هغوی ته وایم چې زه ستاسو دپاره داسې ملګري مخې ته راوړم یعنی د 400 د KPK په شیشه باندې داسې کرکټر ستاسو وړاندې راوړم چې هغه تاسو وګورئ د هغوی خبرې واورئ او د هغوی د ژوند نه تاسو خبر شئ نو تاسو ترې خوند او مزې اخلئ او تاسو ورسره خوشحالېږئ هم. قدرمندو زما په څنګ کې نن ناست یو شخصیت چې تاسو ډېرو غټو چینلو باندې کتلی دی دوی سره به خبرې اترې کوو د دوی ژوند حوالې سره به هم خبرې کوو بل د دوی چې کوم اکټ دی یعنی کوم اکټینګ دوی کوي کوم اوازونه دوی د چا اواز وباسي هغه به هم تاسو سره شریکو دوی ته په پروګرام کې هرکلې په خیرالې ستړي مه شي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی خیر دی؟ خیر دی شکر الحمدلله. اول خو زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه چې تاسو 400 د KPK نیوز راغلو د مونږ سره د انټرویو طلب یې وکړو چې مونږ انټرویو کوو نو زه ډېر خوشحاله یم جي. زه شکر دی چې خوشحاله یم. موږ وایو چې دا زمونږ چې کوم موږ میلمه کړي وي چې هغه هم خوشحاله وي کوم کتونکي وي چې هغوی هم خوشحاله وي. ستاسو پوره نامه یعنی خپله پیژنګلي کتونکو سره وکړئ چې نامه مو څه ده او کوم ځای سره تعلق ساتئ یعنی ژوند کوم ځای کوئ. جي زه د نوښار په سیمه کې یو کلی دی چې هغې ته ډېرې کټې خیل وي او نامه مې ډېرې کټې خیل او نامه مې جي واقف شاه دی. ډېرو خلکو ته پته هم یو ډېرو خلکو ته کیدای شي KPK نیوز 400 ده په دې باندې مو ته پته ولګي چې دا کله وچلي که نه جي نو د ما نوم واقف شاه دی جي. نو زه خو به څنګه چې ما د پروګرام په شروع کې خبره وکړه په غټو چینلو باندې تاسو راځئ یعنی یوسف جان لالا راغلی دی دلته نو خو تاسو کې بس وي ځکه یوسف جان لالا تاسو له راغلی دی او جي بالکل دا اسماعیل شید
کافي مونږ کوله چې هغه پرایډ اف پرفارمنس دی ټول د کې پی کې لیجنډ دی بالکل ټولو خلکو ته پته نو هغې باره کې چې ما کله د هغې هغه کرکټر یې ووي نو هغې یوسف جان ته چې کله ورسېدو نو یوسف جان لالا هم وي چې زه ملاوېږم دې سړي سره نو بس دغه کرکټر یې دي مونږ سره او بس په دغې وجه خلک راځي. تاسو چې کله یوسف جان لالا تاسو سره رابطه وکړه زه ډېر زیات ریسپیکټ کوم د هغوی زما کوشش دا دی چې یوسف جان لالا سره زه خپله میلاو شم خو د هغوی ډېر مصروفه ژوند دی خو بیا هم که چېرې زما دا ویډیو یوسف جان لالا تاسو ګورئ او ما سره واقف به ناست دی خوشحاله دې راته دوی موسئ او تاسو هم راته خوشحاله اوسئ تاسو سره مې د میلاوېدو خواهش دی چې تاسو سره میلاو شم د صرف د اسماعیل شاهد صاحب کوم اوازونه تاسو ته درځي نو د چارسده کې پکې په شیشه باندې بل هاشي منتظر دي خلک هغوی هم ګوري چې ټیلنټ وګورو نو بس دا خو هغه دا ډېرو کسانو ما ته دا هم ویلي چې دا خو ته بس صرف هغه چې څه ویلي دي هغه ویل ما سره چې کوم زبان چلی که نه مطلب دی ستاسو وایي دا خو هغه وایي چې بس شانې راشه که نه دا وګوره د کور نه سال جوړ شوی نه دی هغه زامنو پته لګي او نه دی تا پته لګي د خدای نیک وخت دی نن خو که په کور کې مې خو چې د خوراک بندوبست نی خو داسې شو چې ته په کور کې هم نه که نه نو په کار دی چې ما ته اوس داسې سکړي حلوا راوړلې وې او یا یې ورسره چای راوړلی وې نو ما به ویلي چې کور څوک شته نو دا خو چې زه داسې نار نه ور پروت یم د خدای نیکبخت دی نو خو کور کې څوک نشته که یا هغه شاه ولي او زرولي ښکلې هغه راته ووایه ډېر زبردست ډېر ښکلی آوټسټینډنګ پردن کرکټر راته وکړې چې موږ هم ترې نه خوند واخلو لکه دا خو زما به خیال چې تیر په خیر وکه ممزرما دا د هغې کرکټر و که نه دا چې دغه یو دا بیا جوټ کې عادت دی یو دا یو ممزرما وه جی پښتو کې ممزرما وه بیا اردو کې شوي و هغه جوټ کې عادت نه یم جی هغې کې شو تیر په هیر چې و هغه خو چې ډرامه و هغې کې خو خپل اواز ویسته رنګ په رنګ کې به چې دی یو کردار کولو چې 22 هغه پولیس په ولدار و که نه جي 22 کاله مې مزاتوب کړی او 240 نیم غږولي ګوتې زه مجرم د پوندو نه پېژدم داسې یو شین به درنه وباسم چې باسکټ به در باندې واچوم ډېر زیات زبردست ډېر زیات ښکلی آوټسټینډنګ واقع به داسې وکړې که نه چې دا څومره اوازونه چې تاسو له درځي د اسماعیل شاهد صاحب نه هغه راته بس پیش کې راته چې خوند او مزې ترې نه واخلو صحیح دی او کردار داسې و چې هغه دې کې دی بس ډېر ماشوم یې و صدررحمان شنوي هغه نبوشناس چا چې ته راولي و هغه اواز وباسي نبوس باندې شناس صاحب زه ډولي باندې نه راوړم زه سکوټر باندې اخلم زه مزې باندې اخلم زه ویل باندې کوم ما ته خوند باندې راکوي هغه صدررحمان شنوي نبوس باندې شناس صاحب ہوتے مازوی باندې غر کو کې داسې اواز به ورکولو که نه چې نو هغه نو یو دا کردار یو چې نبوشنا چا چې دا و که نه چې یو چې د افسر بو پکې د افسر خو د ښځې نه به لږ داسې ګبراوېدو به که نه چې دا نو ګوره شل ځلې مې فکر کړي چې زه دفتر ته لاړ شم نو ما پسې بیخي کال وکوه نه ته چې زه لا دفتر ته نیم رسېدلی او وسته ټنګا شروع کړي بیا څه چل دی وایه خیر دی نه د خدای نه وخت چې څوک راشي نو در واوستم که نه چې څه پکار دی او څوک راځي او بالکل نه بس صحیح ده فروټ په در واستم بس بېغمه شه چې څه پکار دي اوس در به شي ښه بېغمه شه دا کردار و که نه جي او نو دا کردارونه بس هغه کول دا ډېر مشهور کردارونه څنګه چې یوسف جان صاحب ووایي که نه چې اسماعیل شاهد نمبر 2 یو اکثر اوس خو راغلی دی پاکستان کې د خدای دې ورله صحت ورکړي لږ بیمار شوی اوس خو ښه دی اسماعیل شاهد صاحب اوس خو ښه دی ماشاءالله نو خدای دې ورله ژوند ورکړي د روغ صحت سره خو دوی خو زیات تر لندن کې ژوند اوس کوي که نه لندن کې وي
امریکا ته چې ځي بیا راځي که نه چې خو زیات تر دلته کې وي او د هغه باره کې خو مونږ وي چې یو د خیبر پښتونخوا یو لیجنډ اداکار دی که نه او دا په صدیانو کې پیدا کېږي داسې بالکل جی بالکل دا فن نو دا چې مونږ چینل والا راځي چرسده کې پی کې نن رالو بیا یوسف جان رالو نو دا ټول کریډټ چې دی هغه اسماعیل شیخ صاحب ته ځي ځکه چې د هغه دغه زه کوم که نه کاپي کوم نو خو هغه ته کریډټ لاړو که نه نو هغه چې څومره خبرې مو کړو نو هغه کمې دي هغه باره کې مونږ ډېر هغه اسماعیل شیخ صاحب هم دې وخت کې که دا ویډیو ګوري که نه دا به موسکي کېږي وایي به چې دا د کمال سړی دی بالکل جی هغه کتلي دي مونږ سره به لګي ته به څه وایې مخامخ ورته ګورئ اسماعیل شیخ صاحب بس د مونږ استاد دی جی بس هغوی په انداز کې ورته بالکل نو استاد نو دی اوس چې استاد نه څه هم زده کوي که نه نو بس هغه خو زده کړه ده که نه چې زده کړه وشي که نه نو استاد جي ته زه بس یو سلام کوم سپیشل چې ما د طرف نه تاسو ته سپیشل سلام دی او دا سلام قبول کړئ او کله کله خو او که نه خدایلو دا سبو مغه کول بالکل جی بالکل دا راته وای چې الریډي تاسو خو په سوشل میډیا باندې راغله خلک مخوخی تاسو ویډیوز خلک لایک کوي تاسو خپل چینل شته یوټیوب چینل یا فیسبوک پیج او جی د مونږه چینل په یوټیوب کې اسماعیل شهید پارت 2 شته دی نوم یې دغه د اسماعیل شهید پارت 2 او په دغه کې هم د جی فیسبوک باندې هم دی او یوټیوب باندې هم دی او ټیک ټاک باندې هم دی چې دا همدې نوم باندې نو بالکل قدرمندو ته وایم چې څوک دا ویډیو ګوري د دوی چینل ته ورشه بهترین ویډیوز په د دوی پراته دي هغه وګورئ لایک کړئ او چینل ولا سبسکرایب کړئ اوس دا راته ووایه که نه چې چا نه مو ګیلې شته ګیله مو د چا نه ده یره جی ګیله خو مو د چا نه هم نشته او خدای پاک دی بس د خلکو ته د نیکو هدایت وکړي چې بس جنگ جګړې نه کوي او مینه محبت خپلو کې راولي چې بس په دې باندې ژوند تېرېږي په جنگ جګړو ژوند نه تېرېږي دا راته ووایه پرسنل تپوس ته راځو واده مو کړی دی او چې واده مو کړی شته بچیان مو شته او چې بچیان مو شته دی څو بچیان دي ما جی سلور لونه دي صرف لوریانې دي او جی صرف لوریانې ماشاءالله نو او تعلیم مو کړی دی او چې تعلیم لسم پورې کړی دي نو مخکینی لسم خو وایي ایم سره ډغره وایي که نه داسې ګپ دا سن 95 کې شو دا هغه پخوانی هم نه دی ګزارې حالو جی بله خبره دا که نه چې کله تاسو سره زما خبره وشوه نو ماشاءالله یوسف جان سره خو تاسو هغه برید غټ برید دي او اوس برید واړه دي دا ولې واړه شو نو زه هسپتال کې وم بس بیا هغه ټایم کې بیماري سړی نو ما اختار څه واړه کړل که نه جي او برید وغیره مو موال نو بس دې په وجه باندې ما ویل تاسو واده مې کړی دی نو لکه نه واده سره خو څه برید دغه نشته دی او چې څومره برید لاسه واده کې په کار راځي که نه جي چې کور نو ما چې هغه غټ برید نو که اکثر به زه چې دوکان ته تلم نو د ما به اکثر یو برید لاندې و بل به بره نو ما ته به کسان دا وایي یو لاندې دی یو مې زه اوس د جي کور نه رالم که نه بس دا بل به مو سرور و خیر دی یا به بره شي اوس کور ته چې ځو کله که نه نو دا دواړه لاندې یو او چې بار راشم دا بره جي کار روزګار خو هله زه ستاسو دوکان ته درغلم ماشاءالله چاول هم پکې و چڼه مو پکې سموسې مې پکې پکوړې مې پکې ښه ترسکون کاروبار مو دی او جي بالکل دغه چڼه لوبیا چاول سموسې ګزاره روانه ده او ګزاره ده بس جي نو شکر دی دا راته ووایه چې واده مو په خپله خوښه کړی دی که د بیبې دا جي په خوښه یره جي خپلوانو خو پکې خوښه وایم ستاسو خوښه وه او جی تاسو یې خوښ وی دا خو جي راته تر اوسه نه دي ویلي نو ولې تپوس ته نه خلک کوي که نه نو تپوس مې ته کړی و جي اوس به د مینې پته لګي که نه چې ډېره وي نو بیا به یې خوښ وی او جی بالکل بس هر وخت بس لګیا وي درته نه پته لګي خو دا اوس د هغوی د طرف نه راز دی جي او جی
ال نه وای راته جنګونه ستاسو د واده څومره وخت شو چې کې مې کړی جی 2006 کې نو دا څو کالونه جوړ شو 18-19 سال شول جی جنګونه مو څونه کړي دي په دې 18-19 سال کې یاره جی چې دا څنګه کرکټر اسماعیل شیخ صاحب کوي اوس یې نقل کوم کنه جی دې کې به د جګړې د غني جی او کنه جی هغه چې څومره ډرامې هم کړي هغه فیملی سره کتې شي په هغې کې جی نه نشې کار وي نه پکې څه داسې ډرګس وغیره استعمالیږي یا که نه جی او ښې خبرې پکې راځي جی هغه دغه پکې نشته چې زه به دا داسې کوم هغه شی پکې نشته جی ښه اوس دا راته ووایه که نه چې تاسو وایه چې بس واده خپلو کې مو کړې وه خوښه مې وه مینه مو کړې ده چېرته مینه خو مو جي بس دغه یو ځل کړي وو بس هغه میلاو شوه جي راته نو دې ته وایي بیا مینه نه وایي چې میلاو شي چې کله مینه میلاو نه شي نو هغې ته مینه وایي نه جي دا خو بیا د مینې د پاسه مینه شي بیا د مینې انتها شي او جي اور د دواړو اړخونه لګېدلی او که د یو اړخه دا بیا راز دی نه جي دا دغه اور نه و جي بس هغه بس داسې سیسټم وشو چې اکس مون خو وی وړوکې بیلابې غوښتوني او دا که نه جي بس هغه رشته ورپسې راغه نو بیا ما ته مور کوي وایي چې دا څنګه چل دی تاسو ته مونږ جینۍ یادو تاسو وایي نه او دا رشته ورپسې راله ما نه یاره دا څه وایي نو ما خو زړه کې و که نه ما ځان رسوي یاره ماسپښین ټایم و مونځ ته لړم او تاسو ځان ورسوئ دا اوس دا کیسه راغونډه کوي ګورئ او مې نو بس بیا کار ټیک او جی کار روان شو زبر شکر دی اوس ژوند د مینې دی او ژوند د مینې دی بس اوس هغه ژوند کې مونږ ته هغه شی میلاو دی چې کوم پسې خلک ټوپونه وایي او منډې وایي او چې خلک ځان خوږوي او هغه بس ځان ناشک جوړ کړي ته به سم یوسف خان شیربانو دی او چې بالکل دا د زړه د صدق نه پکار ده نه ځان خوږول ده او جی او چې څه ستاسو په قسمت وي الله لیکلي هغه به تاسو ته میلاویږي دا په دې نه ده چې بس زه عاشق یم او اوچت یم او دا یم او ما ته خامخا چې نه میلاویږي هغې کې هم د الله راز وي کیدی شي چې ستا پکې نقصان وي کیدی شي نو بیا نو دا خو غټه خبره ده نو بس په دې صبر پکار دی خیر دی بیا بل وکړي چې مونږ ډبل اسماعیل شاید پارټ 2 جوړېدی شو جی نو داسې خیر دی بلې سره مینه شروع نو سړه مو تخنیږي نه څه ته جی دویم واده ته نه نه جی دا خو چې راته دا چل ولکې مو ووایې نو بابي به دا ویډیو ګوري که ګوریم چې خو داسې څه مسله نشته دی نه خیر دی هغه به نه ګوري مې ښه دویم واده جي څه دپاره پکاري بچي الله پاک را کړي دي واده را کړی دی نو بیا خو هم دې نه څه بدل خو پکې نه دا خلک څلور کوي نو هغه چې اوس څه ووامه دغې نه اوس زه نه یم خبر دا څه چل دی او دغې پسې نه ځو جي مونږه په دغې مو د خدای پاک نه پوهېږي قدرمندو دا واقع به ښکلې خوندورې خبرې تاسو اورئ او لږ چټ چاټ هم ورسره وشو د پروګرام په اخره کې زه چې کوم ما میلمه کړي وي هغوی نه یو ښکلې غوندې کې خبر او باسمه چې تاسو ښکلې غوندې کې میسج وي ښکلې خبره وي د 400 کې پی کې په شیشه باندې تاسو بلها شي خلک ګوري څه خبره مو په زړه کې وي بس چې دې وخت کې په زړه کې څه خبره راله ښکلې او ورسره شریکه کړي نو بس ما خو تاسو ته ووایي چې جی د 400 کې پی کې نیوز په شیشه زه تاسو ته مخاطب یم او تاسو ته ما دا درخواست دی چې ټول د کې پی کې د پاکستان چې کوم ځای کې خلک دي که نه چې دا امن سره اوسیږي جنگ جګړو نه ځان وساتي او خندا خوشحالۍ په مخ راولي او په امن سره وخت تېروي نو دا ډېره غټه خبره ده پس خپل 5 وخته مونځ کوئ او الله یادوئ نو انشاءالله زندګي مو ښه تېرېږي ډېره زیاته مننه قدرمندو دا واقع به خوندورې خبرې خوندوره مرکه تاسو وکتله امید لرم چې تاسو به ترنه خوند او مزه اخیستې وي قدرمندو یو نوی پروګرام کې یو نوی میلمه سره به بیا ستاسو مخاطب کوم هر ځای کې چې خادباد بریالي اوسئ ما یعنی اسدالله جاني زما واقف شاه او زما کیمرامین احمد الله په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته